کړ اول او نن ستاسو ټاپک چې دی هغه دی د پښتو ژبې آغاز او ارتقا نو پښتو ژبې څنګه چې تاسو بورډ باندې ښکاري پښتو ژبې آغاز یعنی څنګه چې موږ ګورو د پښتو ژبې آغاز چې دی هغه څنګه شوی دی نو د ریګ وید د آریاو یو مقدس کتابو کوم چې 1500 قبل مسیح کې لیکل شو په هغه کې یو نوم راغلی هغه نوم دی پک یا پک دا نوم راغلی نو دا نوم چې دی دا ریګ وید کوم چې 500 کاف نیم کې لیکل شو نو هغه کې دا یو نوم راغلی جو ثبوت موږ سره کې دا دی چې پک نوم راغلی هغې نه پس بیا دویم نمبر باندې یو نوم راغلی بخت دا بخت چې دی دا نوم آریاو یو کتابو اویستا کوم چې 1000 کاف نیم کې لیکل شو هغه کې یو نوم راغلی بخت یعنی پخت بیا هغې نه پس ته بخت نو دغه کوم پخت قوم چې د دې ژبه شوه پښتو بیا هغې نه پس چین پکې راغی پښتو همدغسې بخت چې دی دا بیا د بخت قوم ژبه وه بختو پښتو داسې ورسره چل کېدل دریم ثبوت موږ سره کې دا دی چې هیروډوټس دا یو سیاح کوم چې د چین په لاره پاکستان ته راغلو او هغې وی چې دریای سند په غاړه یو قوم دی او هغې قوم نوم دی پک دیم د پک قوم ذکر وکړو یعنی نو مخکې تاسو ته ما ویلو چې ریګ وید کې پک نوم بیا هغې نه پس بخت کې اوستا کې بخت بیا هیروډوټس چې دی هغې د پک قوم ذکر کړ دی نو دا درې ثبوتونه موږ سره شته هغې نه پس بیا ایران یو بادشاه سرورم نمبر باندې دا یوش کبیر کوم چې 520 قبل مسیح کې و نو د خدای په دوران کې التنا څه کتبې وتلې وې څه ګټې وتلې وې په هغه ګټو باندې درې جملې لیکلې شوې هغه درې جملې چې دي هغه زه به بره ولیکم نو هغې کې دا درې جملې چې وې هغه دي اړه کوم څه داسې و نه اړه کوم نه دروغجن وم نه زورکړه وم یعنی دا جملې وي نه اړه کوم نه دروغجن وم نه زورکړه وم نه مې اړین وم اړکا ضدي نه دروغجن وم نه مې دروغ وم نه زورکړه وم نه مې جابر وم نه زه ظالم نو دا درې جملې چې دي دا په دې کې دا موږ سره یو ثبوت دی د پښتو ژبې باندې کې چې دا داریوش کبیر په وخت کې دا درې جملې وي هغې نه پس بیا موږ سره کې څنګه چې موږ ګورو چې زموږ پښتو اولنی کوم شاعر دی امیر کروړ نو امیر کروړ چې دی هغه موږ سره کې دا یو ثبوت دی هغه وایي چې زه مزمری په دې نړۍ ما اتل نشته سند هند تخار په کابل نشته بل په زابل نشته ما اتل نشته تشي زمن مې زی برېښنا په مرسمونو باندې زوبل یونم یرغمل په تحتونو باندې په ماتل باندې
یعنی دا موږ کې یو ثبوت دی چې کوم امیر کروړ کوم نظم هغه 149 هجري کې دی لیکلو. نو دغسې موږ چې ګورو چې محمود غزنوي وخت کې یو ټپه ده موږ کې مشهوره ده. نو د امیر کروړ په فوج کې یو خانو نومې سردار و. نو هغه سردار د هندوستان فتوحات په سلسله کې څه وخت کې هغه دره ګومن نه تېرېدو نو هغې یو چمغله وه منګیتر. نو هغې منګیتر دا ټپه ووایي چې د خانو لښکرې راشي زه به ګومل ته خپل یار دیدل نه ځم. نو دا چې کومه ټپه ده دا د محمود غزنوي وخت کې ده. نو دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې محمود غزنوي زمانه کمې وه، یعنې دې نن نه 1000 کاله وروسته. بیا هغې نه پس ته موږ چې ګورو نو هغې کې موږ سره یو ټپه ده چې سپوږمۍ ګړم بهر راخېجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. نو دا ټپه چې ده دې ټپې باندې جیمز روډسن تحقیق کړی دی او هغې دا ویلي چې دا ټپه چې ده دا نن 2000 کاله زړه ده. نو دې کې هغې دا تحقیق کړو چې سوات ته لاړ او سوات کې ورته مقامي خلکو ووایي چې یعنې هغې کې یو مقدس ګل و هغې ګل ذکر و هغې ته به سوما یا هومه وي. نو خلکو نه هغې تپوس وکړو نو خلکو ورته وایي چې دلته یو غره دی له پاسه هغې غره نوم دی د جونو سر او په هغې باندې نور هم خلک ځي او هلته دا ګل چې دا میلاویږي. نو دې نه دا تاسو وګورئ او انشاءالله دې نه پس کوم لیکچر چې دی هغې کې به موږ مخکې ته ځو. فی الحال دا تاسو کافي دی. خدا